لومړی ځل دی چې کندهار کې د هیواد په کچه د کلیوالي صنعت او تولیداتو د پیژندنې او بازارموندنې ستر نندارتون پرانیستل کیږي. دغه درې ورځنی نندارتون د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د ملي پروګرام له لوري د ولایتونو د کلیوالي صنعتګرو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د هغوی د تولیداتو د پیژندنې او بازارموندنې په موخه په لار اچول شوی. د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي د کلیوالي صنعت د پراختیا پروګرام 15 کلن دی او له دې پروسې وروسته به د هیواد او سیمې په کچه هم د کلیوالي تولیداتو ورته نور ستر نندارتونونه هم په لاره واچوي. موږ اول څه فوکس پر دا باندې دی چې په خپل په داخل کې داخلي تولیداتو لپاره مارکیټ پیدا کړو. دوام قدم د خیره دا دی چې موږ خیره په خارج ته ولاړ شو، بهر ته ولاړ شو، په دغه د خیره چې موږ په ایټالي کې، په پاکستان کې، په ایران کې د دې لپاره دغه نمایشګاوې جوړې کړو. خو اول د خیره په قرار باندې غواړو چې د تولیدات معیاري کړو، سټنډرډ کو په نړیوال معیار باندې برابر کړو. د نندارتون ګډونوال چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلي دغه ډول نندارتونونه د خپلو لاسي صنایعو لپاره ګټور بولي. دوی غوښتنه کوي چې د نندارتونونو ترڅنګ دې هیواد کې د دوی د لاسي صنعت لپاره داسې مارکیټونه جوړ شي چې له لارې یې صنعت د پام وړ پرمختګ وکړي. دا نندارتونونه چې دي ډېر زموږ په ګټه دي او که در دغه لا هم زیات سي ډېر به ښه وي. ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو، خاص بازارونه لرو، د حکومت څخه دا ارزو ده چې دوی زموږ دپاره یو داسې ځای راوباسي چې هغه د زموږ شان موږ خپل تولیدات پکښې خرڅ کړو. نندارتونونه په مجموع کې مهم دي، ډېر مفید دي، د خلکو تر مابینځ ادرس دی، لینک دی، روابط دي او د تجاربو شریکول دي. نړۍ ټوله د تجاربو پر بنا باندې پر اساس باندې یو بل دغه ترقي او دغه پرمختګ ته ورغلي. افغان چارواکي وایي د هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د متشبثو میرمنو رول هم مهم دی او دوی د لاسنیوي لپاره پر ملاتړ کوونکو نورو پروګرامونو هم کار کوي.